افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي خبرو ته چمتو دی. ښاغلي غني د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل اختریز پیغام کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای سي. زه لومړی پاکستان ته پیام ورکوم چې هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادگی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي. دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول. محمد اشرف غني د شیعګانو پر جوماتونو باندې حملو ته په اشارې سره وویل چې د افغانانو ترمنځ مذهبي او ملي یووالی پر ځای دی او سپارښتنه یې وکړه چې شیعه او سنیان ټولو اهل سنت جماعت ته وړاندې کوم چې فقه جعفری جوماتو ته لاړ سي و سر تمام پیروای فقه جعفری صدا میکنم که در مساجد و اماکن اهل سنت جماعت. د ارګ د اختر په مراسمو کې لوړپوړیو حکومتي چارواکو د کابینې غړیو مخکني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي او جهادي مشرانو ګډون کړی و. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دغه مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غني ترڅنګ ولاړ و.